موږ ډېر کمزوري په اعمالو کې او دومره خو کوی شو که نه چې الله ته د الله پې اوچتې کړو. والله العظیم الله په دې لپو اوچتولو ډېر خوشحالېږي. حدیث کې داسې راځي الله ډېر حیاناک ذات دی، ډېره حیا ورځي د خپل بنده نه چې کله دا بنده الله ته لپې اوچتې کړي، الله ته د دې نه حیا ورځي چې د دې بنده دا لپې تشې بېرته واپس څه ناشنا رب دی زما اوستا د دې نه هغه ته حیا ورځي چې د بندې د ما نه غواړي او زه یې وله نه ورکوم. الله رب العالمین ته دا دعاګانې ډېره خوښه عمل دی او الله وعده کړې د زه قبلومه ای بنده د ما نه وغواړه. الله فرمایي واذا سألك عبادي ای نبي که زما بندگان زما په باره کې د تا نه تپوس کوي چې آیا دا الله دعاګانې قبلوي که نه قبلوي، فإني قریب، نو زما بندگانو ته ووایه چې الله ډېر نږدې دی. ګورې که دعاګانې غواړئ ستاسو دعاګانې الله اوري، ډېر نږدې دی. فإني قریب اجیب دعوة الداعی، زه د دعا کوونکي دعا قبلوم. الله وایي کله اذا دعاني چې هغه د ما نه دعا خو وغواړي، ته د الله نه وغواړه، په والله العظیم الله دې په دعا خوشحالېږي نو قبلوي در. الله رب العالمین په دعا دومره خوشحالېږي. په یو حدیث کې مثال ذکر شوی دی الله اشد فرحا، الله د هغه انسان نم ډېر په دعا باندې او په توبه باندې خوشحالېږي چې هغه په یو اوږد سفر باندې رواني او د سره په دې سفر باندې سورلۍ باندې د خپل ټول خوراک سامان یې ورسره او دا ډېر مزل وکړي او په یو صحرا کې وده شي او د ده سورلۍ د ده نه ورکه شي چې دا راپاسېږي سورلۍ نه. دا انسان ډېر پریشانه شي، منډې رامنډې ووایي په سورلۍ پسې، ده ته دا سورلۍ میلاوه نه شي. اخر دا راشي او کښېني او څملي چې زه د خوراک سامان هم دې لاړې، هغه د څښلو اوبه وې هغه هم لاړې، واپس هم نه شي تللی. په څه به چې دې مزل ته هغه سورلۍ هم در نه لاړه، مرګ خو راځي، اسیم راځي، راځه په قلاره دې راشي دلته کښېنه. دا د خپل مرګ په انتظار کې ناست دی او د ده سترګې پټې شوې، سترګې چې بېرته کولاوې شي، د ده سورلۍ دلته ولاړه وه، نو ده د خوشحالۍ نه ډېر په چغو الله ته ویلي اللهم انت عبدي، الله ته زما بندی و انا ربک، زه دې راجم. د ډېرې خوشحالۍ نه اخطأ من شدة الفرح، د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شو، دا الفاظ یې هېر کړه اللهم انت ربي وانا عبدك، چې الله ته زما رب یې زه ستا بندی. د په غلطۍ کې ویلې اللهم انت عبدي، الله ته زما بندی زه ستا رب یم. نو وایي الله د دغه سړي نه زیات د بنده په دعا او په توبه خوشحالي. هغه رب اوس هم نه خوشحاله. دا د الله وعده ده چې زه د خپل بندګانو دعاګانې خامخا قبلوم. ډېر خلک وایي موږ دعاګانې غواړو خو الله زموږ دعاګانې نه قبلوي. ای زما محترمو، زموږ په دعا کې به نقصان وي، الله دعاګانې قبلوي، قسما بالله قبلوي، خامخا الله دعا قبلوي. دا خبره د یقین سره تعلق ساتي، خو چونکې زموږ په اسبابو باندې یقین برابر دی، که په دنیاوي امورو کې محتاجه شو، ډایرکټ یو کس ته منډې وم چې یاره پیسو ته مې ضرورت دی، پیسې راته راکړه، شرمېږم که پیسې راته رانکړي. که ډاکټر جواب راکړي چې یاره ستا بیمار ته د دې بیماري داسې ده چې کینسر لګېدلی دی، دا نه ښه کېږي، ډایرکټ به په طبیبانو او دمبرو پسې ګرځو. که روزګار هم ختم شو، ډایرکټ به جزې پزې شروع. ته چې کله د کوم طرف نه جواب شوی، ته الله ته متوجه شوی، لرې خبرې به پرېږدو، ځان ته به راشي. ما او تا چې کله ضرورتمند شوي، محتاجه شوي، خپل رب ته متوجه شوي چې هغه قاضي الحاجات ذات دی، هغه الله به زما دعاګانې قبولې کړي، راځه د هغه نه یې وغواړم. زما محترمو، الله دعا خامخا قبلوي، او کله ناکله په فوریت سره قبوله کوي او کله پکې تاخیر راشي. کله ته د الله نه دعا وغواړې، الله فورا ستا دعا قبوله کوي، او کله چې الله دا دعا مؤخره کړي، الله ته ستا اواز او ستا جړه
دا ستا لپې ستا زاري الله ته ډېره خوښه وي الله دې ځکه دعا لیټ کوي يحيى بن سعيد رحمه الله په باره کې راځي دا وی رأيت رب العزة في المنام وی ما الله رب العالمین په خوب کې ولیدل سبحان الله وی الله ته په خوب کې ویل شي یا رب یا زما رب كم ادعوك فلم تستجب دعائي ما ته سوره دعاګانې غوښتي فلم تستجب دعائي استاذ ما یو دعا مې قبول کړی الله په دنیا کې مې تاسو زارۍ کړی دي سوال مې کول الله مینتونه به مې درته کوو فلم تستجب دعائي زما یو دعا الله تعالی نه قبول کړی وی فقال لي ربي وی ما ته زما رب خوب کې ویلي یا يحيى بن سعيد ما ستا دعاګانې ځکه نه قبلولي إني أحب أن أسمع صوتك مال خوند راکوي چې ستا اوازونه اورم دا مال خوند راکوي چې تا راته لپې اوچتې کړي او ویې چې الله دا کار راله وکړه او سوال راته کړي او زاري راته کړي دا فریاد راته کړي او دا حاجتونه راته مخې ته کړي دعاګانې مې درته ځکه نه قبلولي چې دا دعاګانې دې قبول شي کېدای شي د ما نه دعا پرېږدي بیا ما ته هغه شان اوازونه ونه کړي زما هغه شان حمدونه بیان نه کړي نو ځکه مې درته وایي دعاګانې نه قبلول الله سبحانه وتعالی دعا خامخا قبلوي چې کله دې په دعا کې داسې حالت نه کړی چې هغه د شریعت خلاف د ګناه یو کار دې نه کوو د ګناه یو شي مطالبه دې نه کوله او تا د خپل رب نه دعا وغوښته الله دا وعده کړې د ستا دعا الله خامخا قبلوي